أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة درې آیاتونه مخکې ړومبني چې کوم وو د هغې تفسیر وشوه. نن څلورم نمبر آیات کې به موږ بحث کوو چې هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین. لفظي ترجمه د ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو مونږ، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو مونږه. دا په دې لفظي ترجمه ده. او دا آیت چې دی دا د مخکې دلایلو کوم عقلي دلایل چې بیان شوي وو، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا د هغې نتیجه او ثمره ده. یعنی چې کله دا دلایل بیان شو نو د بنده د خولې نه دی بې اختیاره ودي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ځکه یې قولو حذف کړی دی، هغه یو نه وی. کنی اصل کې مفسرین وی چې دا دی قولو ووایه ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې خاص تا عبادت به کوو، خاص تا نه مدد غواړو. او بل په دې کې ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې حصر دی، تاکید دپاره. لکه د دې ساده جملې خو داسې وي چې نعبدک و نستعینک، نو ایاک دا مفعول دی، نعبدو دا فعل او فاعل، نو ایاک دا یې مخکې کړی دی د فاعل نه دپاره د حصر، یعنی خاص تا لره نعبدو مونږ عبادت کو. دغه شان نستعینو کې هم دی و ایاک او خاص تا نه نستعینو مونږ مدد غواړو. اوس خبره دا ده چې عبادت څه ته وي. نو عبادت چې دی دا د دریو څیزونو نه جوړ دی. یو ته وي یره د خدای توب، او دویم مینه د خدای توب، او درېیمه تمه د خدای توب. یعنی ته چې وی ایاک نعبد و الله خاص تا عبادت کو، نو یره د خدای توب ستا نه کو، او مینه د خدای توب تا سره کو، او تمه د خدای توب الله ستا نه ساتو. دا درې واړه څیزونه که د الله نه بغیر د بل چا لپاره وکړي شي نو هغې ته شرک ویلی شي. د خدای توب یره، د خدای توب مینه، او د خدای توب تمه. اصل کې د مینې حدونه دي هر چا سره. الله سره په خپل ځای مینه د خدای توب، دغه شان پیغمبرانو سره د هغوی د شان مناسب مینه، دغه شان صحابو سره، بیا داسې راځه مور پلار سره، استادانو سره، رونو خویندو وغیره سره. خو هر چا سره د مینې نوعیت دا جدا جدا وي. لکه کومه مینه چې خلک ښځې سره کوي، هغه مینه خپلې خور یا مور سره نشي کېدی. نو دغه شان کومه مینه چې الله سره ده، نو هغه مینه به مخلوق سره نه کوي، دغې ته شرک وایي. د دغې نه شرک جوړ شوی دی. شرک یا د ډېر مینې د وجې نه چا سره جوړ شوی دی، او یا د هغه څیز نه چې یارېدلی دی نو الله سره شریک کړی دی، یا چې تمه د خدای توب ته پیدا شوی. نو په دې کې مونږ الله سره وعده کو چې ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو، په دې کې تا سره هېڅوک نه شریکو، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. او دا درې واړه چې دي نو دا درې واړه معنی سورت بني اسرائیل کې راغلی دي. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه. اولئک الذین دا کسان هغه دي یدعون چې دی را مدد کی، یبتغون هغوی لټي الی ربهم الوسیلة خپل رب ته نزدېکت، دا مینه شوه. ایهم اقرب چې کوم یو په دې کې نږدې دی، ویرجون رحمته امید لري د رحمت د هغه، دا تمه شوه. ویخافون عذابه او یریږي د الله د عذاب نه. یعنی چې دې کوم
ملائک یا پیغمبران اولیاء الله سره را مدد کی هغوی خو پخپله الله ته نزدېکت لټي او د الله نه تمه ساتي د رحمت او د الله د عذاب نه یریږي. نو دا درې واړه معنی هغې کې راغلي دي: یره د خدایتوب، مینه د خدایتوب او تمه د خدایتوب. دویم و ایاک نستعین، خاص تا نه مدد غواړو. نو ګوره یو قرآن کې دوه الفاظ راځي، یو استعانت راځي، یو اهانت راځي. استعانت چې تراشي هغه مافوق الاسباب مدد ته اشاره چې د الله نه کیدی شي، او اعانت چې دی نو هغه د مخلوق په منځ کې هم کېږي ځکه د اسبابو د لاندې. اوس ګوره لکه قرآن کریم کې د دې مثالونه راغلي دي. په دې سورت بقره کې دې پسې کوم سورت دی کې راځي واستعینوا بالصبر والصلاة، د الله نه مدد وغواړئ په صبر او په مونځ سره. دا شان دویمه سپاره کې راځي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، هلته هم لفظ د استعانت راغلی دی. دا شان یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته سورت یوسف کې چې وایي چې هغې دال کمیس یې راوړو، د یوسف علیه السلام وویل چې هغه شر مخ وړلی دی، نو هغه ورته وویل بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار که نه، دا ستاسو څه چال دی. او فصبر جمیل، زما کار دی صبر کول ښایسته. او بیا وی والله المستعان، هو الله هغه ذات دی چې د هغه نه مدد غوښتي شي علی ما تصفون، په هغه څه کې چې تاسو یې بیانوئ. نو دغه دی ګوره والله المستعان راغلی. دغه شان صورت انبیاء چې دی نو هغې کې مخکې کې راځي قال رب احکم بالحق، وی پیغمبر چې الله فیصله وکړي، ای ربه فیصله وکړي په حق سره. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، او رب زمونږه مهربانه بادشاه دی چې د هغه نه امداد غوښتي شي په هغه څه کې چې تاسو یې بیانوئ یې مشرکانو. د دې نه پته ولګي چې لفظ استعانت دا مافوق الاسباب مدد دپاره راځي چې صرف د الله نه غوښتي شي. هغه مشهوره دعا د نبي علیه السلام چې هغې فرمایل اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک محمد صلی الله علیه وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک محمد صلی الله علیه وسلم وانت المستعان. وګوره دلته هم وانت المستعان، او ته چې ستا نه مدد غوښتي شي. وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. او دا شان مونږ وترو کې وایو اللهم انا نستعینک، نو هغه مونږ د الله نه مافوق الاسباب امداد غواړو ځکه هلته نستعینک راغلی. دویم لفظ اعانت چې دی نو دا هم قرآن کې راغلی دی یو بل سره مدد دپاره، لکه صورت مائده شپږمه سپاره کې راځي دویم نمبر آیات کې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یو بل سره مدد کوئ د نیکۍ پرهیزګارۍ کارونو کې، یو بل مدد مه کوئ د ګناه او د زیاتي په کارونو کې. دارنګه ګورم صورت فرقان په 13مه سپاره کې راځي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون، وایي هغه کسان چې کافران دي چې نه دی دا قرآن مګر دروغ چې د ځان نه جوړ کړی شوی دی یا د ځان نه جوړ کړی دی. واعانه علیه قوم آخرون، او مدد کړی دی د ده په دې کې هغه بل قوم. دغه شان ذوالقرنین چې دې صورت کهف کې راځي هغه خلکو ته وایي فاعینوني بقوة، زما مدد وکړئ په قوت سره. نو اعانت لفظ چې دی دا یو بل سره د مدد کولو لپاره راځي چې د اسبابو د لاندې. دارنګه قرآن کې دوه لفظونه نور راځي. قرآن کې یو بل لفظ دی د مافوق الاسباب مدد دپاره، هغه مدد دی، مدد لکه څنګه چې صورت آل عمران کې راځي یمددکم ربکم، مدد به وکړي ستاسو رب ستاسو. دغه شان صورت انفال کې راځي اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. دا شان بنی اسرائیل کې راځي 15مه سپاره ثم رددنا لکم الکرة علیهم
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. نو مدد لفظ اکثر د مافوق الاسباب د پاره راځي، او استمداد چې دی نو دا لفظ د اعانت په شان دی. تحت الاسباب مدد د پاره دا استمداد لفظ راځي. نو دا د استعانت اعانت په منځ کې فرق و، او دا شان امداد یا استمداد. وما علینا الا البلاغ.